ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. او لازمه ده چې په توسې کې د یوه داسې ډله وي چې د خیر طرف ته بلنه کوي او د نیکۍ حکم کوي او د بدۍ نه منع کوي او همدغه خلک پیره کامیاب دي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. توسې د هغې خلک په شان مه کېږئ چې جدا شول او هغوی ته د واضح دلایل د رتلې نه پس هم په خپلې کې مختلف شول او همدغه خلک چې دي هغوی د پوره بیخي لوی عذاب دی. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. په هغه ریځ کې چې څه مخینه به تک سپین وي او څه مخینه به تک تور وي نو د هر چا مخینه چې تک تور وي هغوی ته به ویلی شي آیا تاسو د خپل ایمو نه پس کافر شوي وئ نو عذاب وڅکئ د هغه کفر په بدله کې چې تاسو به کوو. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. او پوه شول هغه کسان چې د هغوی مخینه تک سپین وي نو هغوی به د الله تعالی په مهربانۍ کې وي دوی به په هغې کې همیشه وي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. د الله تعالی آیاتونه دي چې میږي تو ته په حق سره لولي او الله تعالی په عالمینو باندې د ظلم کولو اراده نه لري. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. خاص د الله تعالی د پوره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په مځکه کې دی او خاص د الله تعالی په طرف ټول کورونه ورګرځول.